ولا جناح علیکم او نشته دی ګناه په تاسو باندې فيما په هغه سکی عرضتم به چې اشاره وکي تاسو په هغه سره من خطبه النساء د نکاح د پیغام النساء د غخذو ته او اکننتم یا پټو ساتي تاسو فی انفسکم پخپلو زړونو کې علم الله علم د الله تبارک وتعالى ته انکم چې بشک تاسو ستذکرون زرد چې ذکر به تاسو کې هن دغه زنانو ته ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعده د نکاح مګوي د دې سره سرا په پټه باندې الا ان تقولوا مگر دا چې تاسو وایي قولا معروفا خبره بهتره ولا تعزموا او تاسو اراده مکوي عقده النکاح د تړلو د نکاح د عقد د نکاح اراده مکوي حتى يبلغ الكتاب تر دې پوري چې ورسیږي کتاب یعنی عدت اجله خپل نیټه ته واعلموا او پوه شئ ان الله يعلم بشک الله تبارک وتعالى پوهیږي ما په هغه سباندې فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي فاحذروه پس او یریږي تاسو د الله تبارک وتعالى نه واعلموا او پوه شئ ان الله چې بشک الله تبارک وتعالى غفور حلیم بخون کې او بردبار صبر کوونکې دی لا جناح علیکم نشته دی ګناه پتا سو باندې ان طلقتم النساء کچره ورکه تاسو طلاق خزوتا ما لم تمسوهن هر کلا چې نوی مسکړه تاسو دلاره لاس مو نوی لګولې دغه بیبيانو سره دغه زنانو سره او تفریدو او نموي مقرر کړي لهن دغه بیبيانو د پاره فریدتن سمهر ومتعوهن او فائدہ ورکه تاسو دیتا س سامان ورکه تاسو دیتا علی الموسع په مالدار باندې په صاحب د وسعت باندې قدره د اندازې مطابق د وس او د طاقت مطابق وعلى المقتر او په تنگ دسته باندې یعنی په غریب باندې قدره د حیثیت او د وس مطابق متاعا سامان دی بالمعروف یا متاعا فائدہ ورکول دی بالمعروف د دستور او د شریعت مطابق حقا لازم دی علی المحسنین په نیکانو باندې په نیکی کوونکو باندې وان طلقتموهن او کچری تاسو طلاق ورکې د زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دینا چې تاسو لاسو لګوي د دوی سره مخکې د ټچ کولو د مسکولو د دوینا وقد فرضتم او په داسې حال کې چې مقرر کړی وي تاسو لهن د دوی د پاره فریضه مہر فنصف ما فرضتم نو نیم دی ما د هغه مہر نه فرضتم چې مقرر کړی دی تاسو الا ان يعفونا مگر دا چې د غزنانه او بخي او يعفو الذي یا بخنو کی عفو کی هغه کس بيديه عقده النکاح چې د هغه پلاس کې غټه د نکاح ده وان تعفو او دا چې تاسو بخنه او کې عفو او کې یو بلتا معفو کې اقرب للتقوى دا زیات نزدې ده خبره پرهیزګاری ته ولا تنسوا الفضل او مهروي تاسو احسان کول بینکم پخپل منس کې ان الله بشک الله تبارک وتعالى بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دی حافظوا علی الصلوات حفاظت کوي په منځونو باندې په ټولو منځونو باندې والصلاه خصوصا په منز مینځنی باندې وقوموا او ادریږي تاسو لله الله تبارک وتعالى ته قانتین په عجزی سره فان خفتم پس کچری یریږي تاسو فرجالا نو پس منز کوي پیاده او رکبانن یا پسورلای باندې فاذا امنتم پس هر کلا چې په امن شي تاسو فذكروا الله نو یادوي تاسو الله تبارک وتعالى کما علمکم لک سرنګي چې خودلی دي تاسو ته ما هغه سو لم تکونوا تعلمون چې نو تاسو په هغه باندې پوها والذین او هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي د تاسو نه ويذرون
او پریګ دی ازواجن بیبیانه وصیتا وصیت کوي لازواجهم د خپل خزو د پاره یعنی هغه دی وصیت کوي د خپل خزو د پاره متاعا د خرج الى الحول تر یو کال پورې غیر اخراج بغیر د کورنا د وستلو فان خرجنا پس کچره بیا په خپل باندې هغه اوزي فلا جناح علیکم پس نشته دی ګناه پتا سو باندې فيما په هغه سکه فعلنا فی انفسهن فعلنا چې وی کی د غزنانا فی انفسهن د خپل ځان متعلق من معروف د دستور مطابق والله عزیز حکیم الله تبارک وتعالى غالب دی او خوند حکمت دی وللمطلقات او د پارا د طلاق شو زنانو متاع د خرج ورکول دي بالمعروف د دستور مطابق حقا علی المتقین دا حق دی په پرهیزګارانو باندې کذالک هم دارنګي یبین الله بیانوی الله تبارک وتعالى لکم استاسو د پارا آیاته آیاتون خپل لعلکم تعقلون د پارا د دې چې تاسو په شی تاسو د عقل نه کار واخلئ الم ترى آیاتان دې کتلې الى الذين حقیقسانو ته خرجوا چې وتلیو دوی من دیارهم د خپل کورونو نه وهم الوف او دوی وو په زرګونو باندې حذر الموت د مرګ د يرنا فقال لهم نوول دوی ته الله تعالی موتو ملشه ثم احياهم بیا ژوند کړل دوی ان الله بشک الله تبارک وتعالى لذو فضل خوند مهرباني دي على الناس په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يشكرون شکر نکوي وقاتلوا او جهاد کوي تاسو فی سبیل الله پلارد الله تبارک وتعالى کې وعلموا او پوه شئ ان الله سميع عليم چې بشک الله تبارک وتعالى اوریدن کې او علم لرون کې دي من ذا الذي سوق ده هغه کس يقرض الله چې قرض ورکی الله تبارک وتعالى ته قرضا حسنا قرض فيضاعفه نزياد بکی دلرا فيضاعفه زیاد بکی دا الله تبارک وتعالى له د پارا اضعافا كثيرا په ډیر چندونو سره پسوسو چند سره والله يقبض الله تبارک وتعالى تنگوي روزي ويبسط او فراخ کوي والیه ترجعون او د طرف ته تاسو ورګرځول شي الم ترى آیاتان دي کتلې ال الملئ اغه ټولیتا اغه ډلیتا من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا من بعد موسى پس د موسی عليه السلام نا اذ قالوا هر کلا چې دوی اول لنبي لهم خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا مقرر کا زمون د پارا ملکا یو بادشاہ نقاتل فی سبیل الله چې مونږه جګړه وکړو پلار د الله تبارک وتعالى کې مونږه jihad وکړو پلار د الله تبارک وتعالى کې قال دغه نبی ورته او فرمایل هل عسیتم آیا نزدې تاسو آیا خایګی تاسو ان کتب علیکم کچره فرض کړی شي پتا سو باندې مقرر کړی شي پتا سو باندې القتال جنگ الله تقاتلوا نو دا چې تاسو به جنگ اونکئ قالو دوی اول ومالنا او سشوی دي زمونږ د پاره الله نو قاتلا دا چې مونږ به جنگ اونکو فی سبیل الله فلار د الله تبارک وتعالى کې وقد اخرجنا او په تحقیق سره مونږ او باسلی شوی یو وستلی شوی یو من دیارنا د خپل کورونو نا او ابنائنا او د خپل بچونا فلما كتب پس هر کله چې مقرر کړی شو فرض کړی شو علیهم په دی باندې القتال جنگ جهاد تولوا نو مخواړول دوی الا قليلا منهم مگر لګو د دوینا والله علیم بالظالمین او الله تبارک وتعالى خپو هدي په ظالمانو وقال لهم نبيهم او اول دیتا د دوی پیغمبر ان الله بشک الله تبارک وتعالى
قد بعث لكم په تحقیق سره مقرر کړی دی ستاسو د پاره طالوت ملکن بادشاہ. قالو دوی ویل ان یکونو له سرنګ کی دی شي د پاره الملک علینا بادشاہی په مونږ باندې ونحن احق او مونږ زیاده حقدار یو مونږ ډیر حقدار یو بالملک په بادشاہی باندې منه ددنا ولم یؤت او ندی ورکړی شوی دتا سعه من المال وسعت او فراخی د مالنا. قال دغه پیغمبر ورته وویل ان الله اصطفاه بشک الله تبارک وتعالى غوړه کړی دی دلاره علیکم پتاسو باندې وزاده او زیاتوالی ور کړی دی دتا فراخی او زیاتوالی ور کړی دی دتا بسطن په فراخی سره فی العلم یا وزاده بسطن او زیاته ور کړی دی دتا فراخی فی العلم په علم کې ورته فراخی ور کړی دا والجسم او په جسم کې ورته فراخی ور کړی دا. والله او الله تبارک وتعالى یؤتی ملکه ور کوي خپل بادشاہي من هغه چاته یشاء چې اوغواړي. والله واسع علیم او الله تبارک وتعالى خاوند فراخ فضل دی علیم او پوه دی. وقال لهم او اول دیتا نبیهم نبی د دوی ان آیت ملکه بشکا نخا د حکومت د ان یاتیکم دا چې رابشي تاسو ته التابوت یو صندوق فيه چې په هغه کې سکینه ده پکې تسلی ده پکې من ربکم د جانبه د رب تاسو نه وبقیه او باقی پاتې شوی سيزونه مما د هغه نه ترکا آل موسی چې پرې خو دي اولاد د موسی علیه السلام و آل هارون او آل د هارون علیه السلام تحمله الملائکه راپورته کړي به دوی لرا روچت کړي به دغه تابوت لرا الملائکه فرشتو. ان فی ذلک بشک پدې کې لآیه خامخا نخدا لکم استاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرونکي یی تاسو یقین کوونکي. فلما فصل طالوت هر کله چې جدا شو طالوت بالجنود د لخر سرا قال نو ویل ان الله بشک الله تبارک وتعالى مبتلیکم ازمیخ کوونکې د استاسو بنهرن په یو نهر سرا په یو دریاب سرا فمن شرب منه پس هغه څوک شرب منه چې اوس کی د دغه دریاب نه د دغه نهر نه فلیس مني نو پس نبوي زمانہ ومن لم يطعمه او څوک چې اونس کی فانه مني نو هغه زمانوي الا من مگر هغه څوک اغترف غرفه بيده چې یو چون اوبره واخلي په خپل لاس سره الا من مگر هغه څوک اغترف چې راواخلی غرفتن په چون سره بيده په خپل لاس فشربوا منه پس اسکلی دوی منه د دغه نهرنا الا قليلا منهم مگر لګو کسانو د دوینا اونسکلی الا قليلا منهم مگر لګو کسانو د دوینا. فلما جاوزه پس هر کله چې تیر شول د دغه دریاب نه هو دغه طالوت والذین او هغه کسان آمنوا معه چې ایمان قبول کړو مؤمنانو معه د سره قالوا ندوی اول لا طاقت لنا نشته د طاقت زمونږه اليوم ننرزي بجالوت د جالوت نه مقابله وجنوده او د هغه د لخرو. قال الذين اول هغه خلکو یظنون چې دوی دا خیال کولو انهم ملاق الله چې بشک دوی ملاقات کوونکي دي د الله تبارک وتعالى سره. څه خیال وکړو سی اول کم من فئه قلیله ډیر کرته وړډله غلبت غالب شوی دا فئه کثیره پلوی ټولی باندې پلوی ډله باندې باذن الله د الله تبارک وتعالى په حکم سره. والله مع الصابرین او الله تبارک وتعالى د صبر کوونکو سره دی. ولما برزوا
او هر کله چې دوی مخامخ شول لجالوت د جالوت سره وجنوده او د هغه لخرو سره قالو نو ویل ربنا ای رب زمونږه افرغ علينا صبرا راتوي که په مونږ باندې راواچو په مونږ باندې صبر یعنی زمون په زړونو کې صبر راواچو وثبت اقدامنا او محکم کړه قدمونه زمونږه کلک کړه قدمونه زمونږه وانصرنا او مدد کې زمونږه على القوم الكافرين په مقابله د قوم کافرانو کې فهزموهم نو دوی شکست ورکو هم د کافرانو ته باذن الله د الله په اذن باندې وقتل داوود جالوت او داود علیہ الصلوۃ والسلام قتل کو جالوت وآتاه الله الملك او ورکړه هغه ته الله تبارک وتعالى بادشاہی والحکمت او حکمت یعنی دانایی وعلمه او وی خودل دتا مما د هغه سنه یشاء چې غختلی ولولا دفع الله الناس کچر نوی دفع کول الله تبارک وتعالى الناس خلق لرا بعضهم ببعض بعض د دینه په بعض نورو سره لفسدت الارض نو خامخا فساد به جوړ شوی په ځمکه کې ولکن الله لیکن الله تبارک وتعالى ذو فضل خاوند فضل د مهرباني دی علی العالمین په عالمینو باندې تلک آیات الله دا آیتونه د الله تبارک وتعالى دی نتلوها چې تلاوت کوو مونږ دلاره علیکا پتا باندې بالحق په حق باندې پر اختیا باندې وانک او بشک اے محبوب صلی الله علیه وسلم بشک ته لمن المرسلین خامخا د رسولانو نه خامخا د پیغمبرانو نه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين